اوس هم چې کښېنم کله کله ډایري راواخلم ډېر څه رایاد شي زه چې خپله ډایري راواخلم په لومبنۍ پاڼه مې غټه کلمه لیکلې د کلمې نه پس مې بیا خپله قیصه لیکلې په دویمه پاڼه مې لفظونه ټول خواږه لیکلي مطلب مې دا دی چې خبرې مې د زړه لیکلي 2003 دی د اګست میاشت د اتوار ورځ ده نن مې د مینې د لومبي خمار ورځ ده زه 20 کلن یم ایله ایله ځوان شوی یم د زندګۍ په مستو لارو روان شوی یم نن به یو څوک په ما د ګل ګزار کوي راضي به نن به یو څوک زما په زړه کې لار کوي راضي به اوس هم چې کښېنم کله کله ډایري راواخلم ډېر څه رایاد شي زه چې خپله ډایري راواخلم په درېیمه پاڼه مې لیکلې د خپل کور خبرې د خپلو وروڼو خویندو ترونو پلار او مور خبرې دلته مې پلار په کور کې نشته مسافر تللی دی مودې یې وشوې چې رانغی مرور تللی دی زما نه مشر ورور په کلي کې دوکان کړی دی مور مې همدغه شان بس ټول عمر خفګان کړی دی ترونه مې هم رانه بیل شوي دي د پردو په شانتې دي موږ سره جنګ کوي بیخي د لیونو شانتې دي زه لا اوزګار ګرځم زما لا څه روزګار نشته چې زه یې وکړم زما د خوښې کار نشته اوس هم چې کښېنم کله کله ډایري راواخلم ډېر څه رایاد شي زه چې خپله ډایري راواخلم په 4مه پاڼه لیک دي تاریخونه د مرګ دې وخت کې ډېر شوي په مونږ ګزارونه د وخت دا ډایرۍ 5مه پاڼه باندې زړه جوړ شوی وروستو یې ګورم چې له دې نه وروستو څه چل شوی 6مه پاڼه یې خالي ده څه لیکل پرې نشته خدای خبر ولې څه کتل او اورېدل پرې نشته په 7مه پاڼه لیک دي د الفت شعرونه څه ارمانجن شان د ناکامه محبت شعرونه 8مه پاڼه کې وچ شوی یو ګلاب پروت دی خدای خبردا زما د کوم یو سوال جواب پروت دی 9مه پاڼه کې د شپو ورځو حساب شوی دی دا دومره زیات انتظار د کوم جناب شوی دی 10مه پاڼه ترشلېدلې د بیخي نشته دی دلته کې سوي اسویلي او تور لوګي نشته دی 11مې پاڼې ذکر د بیلتون کړی دی دې زمانې دا څومره ظلم په مجنون کړی دی په 12مه پاڼه بیا ټپې د مینې شوي دلته کې بیا زما د هر یو ارمان وینې شوي اوس هم چې کښېنم کله کله ډایري راواخلم ډېر څه رایاد شي زه چې خپله ډایري راواخلم په نورو پاڼو باندې نور هم ډېر څه شته دی څه راته یاد دي او څه مانه پکې هېر څه شته دی دا هم پکې دي چې ما کله شاعري شروع کړه د چا د کلي د کوڅو مې ملنګي شروع کړه زه دغه وخت کې څومره خلکو کړولی یم زه دغه وخت کې څومره خلکو جړولی یم که ما په زور چرته خندلي بخت نیولی یم که ما خواږه چاته کتلي وخت نیولی یم کله خو وایم راشه خپله ډایري وسېځه دغه 15-14 پاڼې زندګي وسېځه خو لاس مې نه ورځي خپل تیر ژوند بیا په خیال کښېږدم ډایري واخلم په یو بکس کې یې سمبال کښېږدم اوس هم چې کښېنم کله کله ډایري راواخلم ډېر څه رایاد شي زه چې خپله ډایري راواخلم ډېر څه رایاد شي زه چې خپله ډایري راواخلم